سلامونه دوستانو. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دوه ښایسته جملې مې راوړي دي، مهمه جملې دي، استفاده ته ډېره زیاته کیږي. دوستانو کله چې موږ چاته زنګ ووهو یا چا نه پوښتنه کوو چې ته چیرته یې اوس ته چیرته یې، یعنې په پښتو کې وایو، نو په ډویچ کې دغه جمله څنګه وایو؟ داسې وایو wo bist du jetzt، wo bist du jetzt، یعنی ته اوس چیرته یې. د مثال په تور زه جواب ورکوم، په پښتو کې وایم، مثال وایم، زه په بانوف کې یم، یعنی د ریل ګاډي په تمځای کې یم. په الماني ژبه کې وایو ich bin in der Bahnhof، ich bin in der Bahnhof، مطلب زه د اورګاډي په تمځای کې یعنی په بانوف کې یم. دوستانو تاسو کولی شئ یوټیوب ته ورشئ، هلته هم دغه ویډیوګانې شته ده او خپلې پوښتنې مو په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله تاسو ته به زه وخت سره جوابونه درکوم او اکاونټ در سره هم فالو کړئ. مننه.